کوټې مو رانې شوي دي موږ د اوسه پورې نړیوالې کومه کوټه مرسته موږ له نه ده راغلې سړک یې کچه دي هغه رانې شوي دي کمرې ورته راولېدلې دي زلزلو دغه ځپلي د سامان کې به څه پوښاک چند اغوستو یخني دا جمع دی 15 کمپلې دي پنځه دغه زموږ غټ په خیر را روان راغلی که نه څه نور سامان چې هغه من استوم کاري که نه د ژمي لپاره ایران کاري چې چا دي ون لاندې وتي دي په دې مینو کې 15 کمپلې دي لومړی او دا خیمه ده او دې ترڅنګ دا صابون دی او دا کاسې او دا بشکه او هغه چې د دیګو بخار دی ورسره دغه سامان دی چې ټول حساب کې 21 قلمه جوړیږي زمونږ ته دونه مشکل دي چې لږ لږ پټیم دی هغو کې م خیمې وړ دي او ماشومان پکې دي دغه کې نه اور بلیږي او نه پکې زمونږ ګزاره کېږي معلوم په غره کې د لیوانې ماته بد دی نو چې داسې کوټې نشته چې موږ یې راولو دا پکې وځو که دغه چا چې سعودي عربستان اړوند مرستې دي سعودي عربستان نه مننه کوئ په دې باره کې بالکل خدای دې نه خرابوي خدای دې د جنت والا جوړ کړي سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو دا د دیوګل دره ده او دا هغه دره ده چې دلته الهي افت نازل شوی او زلزله او ګڼ شمېر هېوادوالو ته پرې مالي او ځاني زیانونه اوښتي وو دغه مرستې چې تاسې ګورئ دا د سعودي عربستان اړوند د ملک سلمان خیریه موسسې له اړخه شوي دي چې په هېواد کې بیا د النور خیریه موسسې په مشرۍ دلته ویشل کېږي نو دغه کاروان مشرینو بیا مولوي صاحب حمید الله کوي حمید الله محمدي هغه دی او دغه ځوانان چې تاسې د انځور کې ګورئ شاته بیکګراونډ کې ګورئ دا هغه ځوانان دي چې هڅه کوي دغه هر څه منظم برابر کړي تر څو هېوادوالو ته ورکړي دا 300 بستې هغو هېوادوالو ته ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې زلزلې ځپلي دي زلزلې کورونه ړنګ کړي دي خپله شهیدان شوي دي او یا هم ټپیان دي او هغو کورنیو ته دغه بستې ورکول کېږي په دغه یوه بسته کې چې یوه ستره خیمه پکې ده د دې ترڅنګ د اشپزخانې مکمل لوازم دي 15 کمپلې دي او ورسره په څنګ کې صابون دی او لایټې دستي دی او نور بلا شیان دي چې اوس زما ذهن کې نه دي پاتې شي څه به وي خو په ټوله کې 21 قلمه چې غیر خوراکي دي چې د خوراک پکې شی نشته دی یوازې د ژوند د تېرولو په خاطر باندې دا چې ژمی دی نو دغه هغې ورته برابر کړي دي نو دغه به ورته سپارل کېږي درنو ملګرو تاسې راځئ مخکې ورځو او هېوادوال سره خبرې اترې کوو چېرته څوک په لاس راغی احده ته راځه ډېره مننه چې راسره استئ او د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري دلته لیکلي هم دي چې د سعودي عربستان مرستې دي او دغه ته به سپارل کېږي تاسې راځئ السلام علیکم کاکا څنګه یې جوړ یې اجازه ده سره کښېنم خود د کوم ځای نه راغلی زه دره خو مې دا دیوګل ده دیوګل دره ده او کلی مې د بدګول دی بدګول کلی ورته برس سرته دی او زلزله چې وشوه ته چېرته وې خپله زلزله چې زه په کور کې ناست وم کور کې ناست وې څو بجې وې او څه وشوه انشاءالله چې 12 بجې وي که څه کم زیات وي نو داسې فکر مې ورته د خو 12 بجو خواته شا وخته څه راپېښ شو یاره وروره بینې خو راس خرابه شوې الله موږ زما خپل کور خبره ته کوم نور چاته نه وایم موږ ته الله بچ وشو جوړ دي ووتو الحمدلله او ټپیان وایي ټپیان مو یو زوی مې مسا مې زخمي شوی دا لاس یې مات شوی داسې شدید زخمي هغه هم نه و چې کنه د مرګ زخمي نه و شکر دی چې الحمدلله الله ساتلی او دغه مرستې اوس چې تاسو درکول کېږي دا د سعودي عربستان مرستې دي د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري چې په دې کې 21 قلمه غیر خوراکي توکي دي مثلا کې یو ستره خیمه ده 15 کمپلې دي او ورسره صابون دی لیټ دی او نور د اشپزخانې مکمل لوازم دي
نو دغه به ستاسې په ژوند کې څومره اسانتیاوې راولي او څومره ستاسې به په کار شي؟ دا زموږ په ژوند کې ډېرې اسانتیاوې راولي ځکه چې بجلیګانې نشته د هغو نه ناکام یي خیمه خو لا څه کوي او څه شی خو لومړی هم راکړي خو نه د سامان کې به څه پوښاک کي که نه د اغوستو یخني دا جمع دی 5 کمپلې دي پنځه دغه زموږ غټ په خیر را روان راغلی که نه څه شی نور سامان چې هغه هم استوم کاري که نه د ژمي لپاره ایران ایرو کاري چې چا دي اون لاندې وتي دي په دې مینو کې څه شی نشته دی او حکومت سره خدای ډېر ښه وکړي که دغه چا چې سعودي عربستان اړوند مرستې دي سعودي عربستان نه مننه کوئ په دې باره کې؟ بالکل خدای دې نه خرابوي خدای دې د جنت والا جوړ کړي مسلمانان دي او ډېر مرسته د مسلمانانو سره وکړه خدای دې ښه وسره انشاءالله الله دې سلامت لره ډېره مننه کورودان درنو ملګرو د یو مشر و چې خبرې اترې سره وکړلې او دی خوشحاله دی چې په هیواد کې داسې ځوانان شته چې د سعودي عربستان مرستې تر دې ځایه رارسوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکه څنګه یې ژوند چارې ښې دي؟ الله دې ونازوه. تم په دې متضررینو کې او کور دې چېرته دی؟ کوم ځای دی؟ بدګول ټنګي کې دی پاس بدګول ټنګي کې. او کورونه مو څنګه دي؟ ویجاړ شوي دي نړېدلي دي نه دي؟ کورونه خو نړېدلي دي خراب شوي دي ټول. او د اوسېدو ځای نه دي اوس؟ یاره څو کم به د اوسېدو یو نور نه دي د اوسېدو. دغه 2 میاشتې ژمی تېر شو او د زلزلې راوروسته څه مو وکړل؟ ماشومان مو چېرته وساتل؟ یخنۍ سره څنګه کوئ؟ خیمو کې دي او دغه کې ګزاره کوي. او د سعودي عربستان دغه مرستې چې تقریبا 21 قلمه دی څومره ورته خوشحاله او ستاسې د ژوند څومره اړتیاوې پوره کړي؟ بس د دې نه ډېره مننه او څه ناڅه کار خو پې کېږي خو د کورونو دغه نه کېږي په دې باندې. اجب څنګه یې؟ څنګه ژوند چارې څنګه دي؟ خیر تګړه. نوم مبارک دی؟ نوم محمد شیر دی. محمد د شیر بدګول کلي او د لامکنده کې اوسېدونکی. ستاسو په خانه ډېره مننه. کور دې ودان. او زمونږ ته دونه مشکل دي چې لږ پټیم دی هغو کې هم خیمې وړ دي او ماشومان پکې دي دغه کې نه اور بلیږي او نه پکې زمونږ ګزاره کېږي. مال هم په غره کې د لیوانې ماته بد دی نه چې داسې کوټې نشته چې مونږ یې راولو دا پکې کوټې مو رانې شوي دي. مونږ د اوسه پورې نړیوالې کومه کوټه مرسته مونږ نه ده راغلې. سړک یې کچه دي هغه ورانې شوي دي کمرې ورته راولېدلې زلزلو دغسې ځپلي. نو ستاسو نه دا هیله ده زمونږ چې دا زمونږ د اواز واورئ او دغه د سرپناه هم نشته ده دغه هم نشته دی د مال د اوسېدو ځای هم نشته دی دقسې دا بلکل الله تعالی دې هغه ورځ راولي چې ستاسې په ځای کې کار شروع شي او لکه څرنګه چې په مزار دره کې دغه کورونه ورته پاخه جوړ شول دغسې تاسو ته هم جوړ شي. خو زه د دې مرستې اړوند سره غږېږم دغه مرسته چې اوس د سعودي عربستان له لورې شوې ده ورنه مننه کې نه کې او د دې تر څنګ دا راته ووایه چې دا به ستاسې په ژوند کې څومره اسانتیا برابري؟ دا ډېره مننه د دې کوو. زموږ لوښي د دغو لاندې شوي دي د کمرو لاندې شوي دي خاورې پرې راولېدلي دي مطلب خیمې هم دغه دي دا کمزوري دي دا ډېره مننه کوو. دې کې زموږ هر شی زموږ د فایدې ده زموږ د 21 قلمه غیر خوراکي توکي دي زموږ هر شی زموږ د منل دی او ډېر ورته توجه یو هغه ځای نه راغلي ټکټونه هم پسې کړي پیدا مزل هم پسې کړي دا موږ ته ډېره مننه موږ ته ډېره مننه. د سعودي عربستان دغه مرستو منندوی ډېره مننه ډېره مننه. کور مودان الله سلامت لره. ستاسې غږ واورېدل شو انشاءالله چې چارواکي او زموږ هغه هڅه کوي درته چې اوسېږي. کور دې ودان. ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره راسئ او دغه برنامه ګورئ. نو درنو ملګرو موږ هم دغه دی هر څه برابر کړي دي او فقط د دې هغه به راځي هغه څوک چې مستحقین دي او دې شیان ته ضرورت لري هغه به راځي او دغه شیان به اخلي. هر یو ته دغسې یو ټکټ ورکړل شوی دی او هغو به دغه خپلې بستې سره ودرېږي او خپله بسته به تسلیموي او ترلاسه کوي بیا وځي به د خیره سره. نو درنو ملګرو له تاسې مننه چې راسره راستئ او دغه برنامه ګورئ. دغه صحنه په دغه ملګرو وګوره همدا اوس هم لګیا دي کار کوي او دغه مزده به خالي کېږي دغلته او دغه ځوانان ورته ولاړ دي. نو درنو ملګرو تاسې راځئ یو بل ملګري سره خبرې اترې کوو. د دغه ټولګي یو ملګری دی ښاغلی مدني دوه خبرې مې سره کولې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه حالت دي؟ ښه الله فضل تاسو خیر وړ. هغه خپله ژمنه دې پوره کړله چې تا ویلې چې یو ورځ به په دیوګل کې هم دغه توضیح ولرو او دا د توضیح نن انشاءالله ورکول کېږي. له تاسې بیا مننه کور مو ډېره مننه چې تاسې راغلی او تاسې موږ سره په هره برنامه کې ماشاءالله تاسې حاضرېږئ او دا زموږ
دغه خلک تشویقېږي دې سره مثلا دا نن سبا چې د سعودي عربستان دا مرسته ده دې مرسته کې چې موږ څومره دا خپروو او خلکو تشویقوو او هغوی نه مننه کوو نو راتلونکي کې موږ سره بیا نورې مرستې کوي انشاءالله. پور ودان مدني صاحب ستا خبرې هم قطع کوم ځکه ته مصروفه یې ما دلته نیولی چې ما سره دوه خبرې وکړې لنډه کې راته ووایه چې هماغه مواد دي که نه څه کم و زیاتې شوی دی پکې مواد خو دا پروژه ته مخکې نه روان ده تاسو ته معلوم ده هماغه مواد دي یو خیمه ده او غیر غذایي مواد دي نور هغه کې چې دي کمبل شامل دی او 18 قلمه د اشپزخاني سامان دی 18 قلمه د اشپزخاني سامان دی او هماغه د سعودي عربستان له لوري دا مرستې کېږي سعودي عربستان د ملک سلمان د خیریه موسسې لخوا او آخري خبره به دا راته وکړي چې څومره کورنیو ته تاسې نن دلته مرستې برابرې نن په دیوګل کې پرون هم په مزاردره کې 350 کورنیو ته نن دیوګل کې 300 کورنیو ته توزیع وشو توزیع ده ډېره مننه ډېره زیاته مننه درنو ملګرو تاسې راشئ دغه هغه سامان دی چې په دغه بستو کې شته دی 15 کمپلې دي لومړی او دا خیمه ده او دې ترڅنګ دا صابون دی او دا کاسې او دا بشکه او هغه چې د دیګو بخار دی ورسره دغه سامان دی چې ټول حساب کې 21 قلمه جوړیږي 18 قلمه فقط د هغه مواد دي د اشپزخانې توکي دي او دې ترڅنګ چې د نور سره غاړه کې نو ټول ټال دا جوړیږي 21 قلمه نو ډېر زیات خوشحاله یو چې د سعودي عربستان دغه مرستې زموږ په اړمنو هیوادوالو باندې ویشل کېږي د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه بنسټ له مشرتابه او له ټولو کارکوونکو مننه چې په دغسې سختو حالاتو کې زموږ تر څنګ ولاړ دي او زموږ د هیوادوالو لاسنیوی کوي. درنو ملګرو له تاسې مننه چې دغه برنامه مو وکتله. زه مهراب ګل مخلص او همدارنګه عبدالاحد کمال له تاسې اجازه اخلو. هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ. د الله په امان.